السلام علیکم دوستانو. نازیه اقبال د جهانگیر خان باره کې سوایي چې هغه رښتیا مړ شوی دی او کنه اول ژاړي او فریاد کوي. دلته خپل په لایف ویډیو کې وګورئ. خوږو دوستانو، کله چې یو اداکار یا سندرغاړی مري یا بل څه حادثه کیږي نو ضرور ورسره خپل اداکاران ملګري غمرازي کوي. همداسې غمرازي جهانگیر خان سره هم روانه ده چې د جهانگیر خان د مرګ اواز د کله نه خور شوی دی نو د هغه په باره کې اکټران، سندرغاړي او د دې شوبو سره تړلي نور خلک خپل خفګان ظاهروي او ډیرو مینوالو هم خفګان شریک کړی دی. ځکه کیدای شي جهانگیر به د چا خوښ وي او یا به د چا بد راځي، خو دا هم حقیقت دی چې د هغه مینوال ډیر زیات دي. په دې باره کې موږ دا معلومات وکړل چې جهانگیر خان به اوس په څه حال وي. حقیقت داسې دی چې هغه بالکل روغ جوړ دی او هغه هم د پښتنو نه د دعاګانو اپیل کړی دی او پښتنو ورته دعاګانې هم کړي دي. ورسره د هغه د فن سره جوړه ملګرو لکه سندرغاړو، اداکارانو او د شوبو سره تړلي نورو خلکو ډیره زیاته غمرازي ښودلې ده او ټولو دا خبر ورکړی دی چې جهانگیر خان روغ جوړ او برابر دی. بیماری په هر انسان راځي خو مرګ د الله پاک د طرفه وي. تر څو پورې چې د انسان پوره نه وي راغلی تر هغې پورې انسان ته مرګ نه راځي او که ټوله دنیا راجمع شي د چا د مرګ درو خبرونه خواره کړي نو بیا هم هغه انسان نشي مړ کېدی تر څو پورې چې الله پاک ونه غواړي. نو د جهانگیر خان ټول ملګري وایي چې دا دروغ دی چې هغه مړ شوی دی. نو د داسې دروغو نه ځانونه ساتل پکار دی. جهانگیر خان به نن سبا کې تاسو سره خپل ویډیو پیغام هم شریک کړي او هغه ویډیو به هم موږ تاسو سره خامخا شریکو. نو دوستانو، الله تعالی دې د نیک عمل لپاره جهانگیر خان له روغ صحت ورکړي. دا و د نن ورځې یو تازه خبر. امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي